السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په نن ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو خپل د فامیلي معلومات مو د دې ټي بي بي سپارټ سیستم ته پورته کړئ. په دې مرحله کې تاسو ضرورت نه لري چې کوم اسناد برابر کړئ. یوازې ستاسو د فامیل په باره کې ځینې معلومات درنه غواړي، لکه ستاسو د والدینو د نومونو په اړه چې آیا هغوی ژوندي دي، آیا هغوی کار کوي، همدارنګه ستاسو د حالت په اړه چې تاسو واده شوي هستئ او که مجرد هستئ. که واده مو کړی بیا نو ستاسو د میرمنې او یا هم ستاسو د خاوند معلومات غواړي، او همدارنګه تاسو څو خویندې ورونه هستئ د دغې معلومات غواړي، او د دې ترڅنګ څومره ماشومان لرئ د هغې تعداد غواړي، او په اخره کې ستاسو میاشتنی عاید غواړي چې ستاسو د میاشتنی عاید څومره دی. تاسو کولی شئ چې صفر هم وټاکئ. دغومره معلومات په دغې برخه کې غواړي. راځو ویډیو کې تاسو ته ښیم چې دغه معلومات څنګه هلته هم پورته کړو. راځو د فامیلی انفارمیشن برخې ته. په دغه ځای کې مو خپل د مور نوم ولیکئ. بیا پوښتنه کوي چې آیا مور مو ژوندی ده او که نه. که چیرته مور مو ژوندی وي یس انتخاب کړئ، او که وفات شوي وي نو انتخاب کړئ. دلته که چیرته مو مور کار کوي، چیرته وظیفه لري دغه ټیک مارک کړئ، او که نه لري هغه همداسې تش پرېږدئ، مې ټیک مارک کوئ. بیا مو د پلار نوم ولیکئ. همدارنګه که پلار مو ژوندی وي یس انتخاب کړئ، او که وفات شوی نو انتخاب کړئ. که پلار مو کار کوي نو ټیک مارک کیږئ، او که کار نه کوي دغه برخه مه ټیک مارک کوئ. د دې نه وروسته تاسو څو خویندې او ورونه هستئ؟ مثلا 7 خویندې ورونه یو. که چیرته مو واده کړی وي دلته لکه مخکې نه دا انتخابیږي، میریډ انتخاب کوئ، او که نه وي کړی نو بیا سنګل. ستاسو میاشتنی عاید څومره دی؟ د 0 نه تر 500 پورې انتخاب کولی شئ، او سیف بټنه کېکاږئ. د نن ورځې معلومات همدومره ول. تر بیا چې بله ویډیو جوړومه په الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ، خوشحاله اوسئ.